د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ له مرکز پل علمه لرې سویل ته په 80 کیلومترۍ کې پرته ده او په تیر انقلاب کې د سختو جګړو سنګر و. ظاهرا اوس دلته وضعیت ښه دی او اوسیدونکي د اسلامي امارت په راتګ خوښ دي. د خروار ولسوالۍ مسؤلین وایي چې د دې ولسوالۍ اوسیدونکي په بشپړ ډول ورسره همکار دي او د اسلامي امارت له واکمنېدو لا تر اوسه په دې ولسوالۍ کې کوم امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. الحمدلله د خروار ولسوالۍ ولس او خلک له فتح نه مخکې د امارت همکارانو او اکثره مجاهدین ول په امارت سره پوره همکاري وله، نو تر دې اوسه پورې الحمدلله امنیت ډېر ډاډه امنیت مشکل نه لرو، نو ځکه ولس ټول د امارت سره جوړ خلک دي. الحمدلله امنیت خو عموما په ټول افغانستان کې اوس بیخي الحمدلله د ستایلو ده، خو خاصتا په خروار کې خو بیخي مشکلات نشته. دلته بیخي موږ چې راغلي تقریبا د ما یو کال پوره کېږي، دلته امنیتي پیښه نه ده سوې. بل پلو د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د اسلامي امارت په راتګ ژوند ته هیلهمندي ډیره شوې او د پخوا په نسبت د ښه امنیتي وضعیت له امله ورځنۍ چارې په ښه ډول پر مخ روانې دي. دوی همداراز اسلامي امارت خپل نظام ګڼي او مسؤلینو ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکوي. الحمدلله وضعیت برابر دی، څه مشکلات نشته. چاپې ډېرې وي، چاپی وی کې پریمانه چاپی او الحمدلله د حکومت راغلی شی نشته، امنیت صحیح ده، خلک آرام، مشکل نشته. مخکې او د اوس حالات ډېر تفاوت ډېر فرق لري، ځکه چې مخکې نه موږ په امن کې وو، نه مطلب سپین ږیری په امن کې وو، نه ښځه بیا د په امن کې وه. شپه او ورځ په موږ باندې داسې تېرېده چې په انتظار کې تېرېده او په ډېرو تکلیفو کې راباندې تېرېده. اوس الحمدلله امن چې ده امن سل په سله کې ده. د یادونې وړ ده چې په تیر شل کلن انقلاب کې د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو ګڼ شمېر مالي او ځاني قربانۍ ورکړې دي.